خلکو کې خبره مشهوره ده، دا خبره غلطه ده. خلکو کې داسې مشهوره ده چې د الله رب العالمین رحم د اویا میندو نه ډیر دی. دا خبره بالکل غلطه ده. اویا میندې څه ته وایي؟ اویا میندې اربونو میندې یادوه، اربونو په کربونو میندې یادې کړه. ځکه د ټولو میندو په دې زړه کې دا محبت چا چولی بچي سره؟ الله چولی دی. دا چې الله کوم محبت د دې ټولې دنیا د انسانانو میندې په ځای پرېږده، دا د حیواناتو میندې چې کومه مادي وي او بچي راوړي خپلو بچو باندې ډېره خفه کېږي. او دا خبره هسې خلکو کې غلطه مشهوره شوې چې د اویاو میندو نه ډېر محبت دی د الله. دا خو ډېر د الله محبت تا راکم کړلو، رحم دې ول ډېر راکم کړو د الله بنده. داسې مه وایه. یو حدیث واوره چې په دې به پوه شي چې د الله رحم څومره دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العالمین رحمتونه سل دي. سل معنی یې سل درجې دي. د هغې په دې ټولو سلو واڼو کې صرف یو رحمت الله دنیا ته راکولاو کړی دی، راکوز کړی دی او د مخلوقاتو په دې زړه کې اچولی دی. د ټولو مخلوقاتو، یوازې انسانان نه. او دې حدیث ته اوس ته سوچ کوه، اوس پوهېږي په دې خبره. د الله نبی فرمایي د دې رحمت د وجې نه هغه سرکشه څاروی مست چې هغه اس دی، اس دانګونه وایي، وایي اس چې د خپل بچي په خوا کې ولاړ یا اسپه، هغه دلته داسې دانګونه نه وایي چې دا بچی مې چېرته د خپې د لاندې را نشي او زما د خپې نه زخمي نه شي. چې د بچي نه د اس په لرې کې دانګونه وایي، خو چې بچی یې خوا ته بیا ډېر دانګونه نه وایي. د دې وجې نه چې دا بچی مې د دې خپې د لاندې ګیر نشي. نو د الله نبی فرمایي وایي د دې اسپې چې په دې خپل بچي کوم رحم دی او د بچي په خوا کې خطرناک دانګونه نه وایي، دې دپاره چې دا بچی زما نه خوږ نشي، زخمي نشي. نو وایي دا د الله رب العالمین رحمت دی حیواناتو او سونو ټولو ځناور پورې رسېدلی دی. دا صرف هغه یو رحمت د الله په سلو کې. سبحان الله. وایي چې کله بیا د قیامت ورځ شي، الله اکبر، نو الله رب العالمین چې کله دی بندگانو سره حساب کوي او خپل مخې ته ودري، نو دا هغه یو رحمت سره به الله رب العالمین چې کوم هغه یو کم سلې د ځان سره ساتلی او ځمکې ته لا نه راکوز کړي، هغه به ورسره ملګري کړي او بیا به د بندگانو سره حساب کوي. الله اکبر. دومره رحم به د الله د قیامت پر ورځ ډېر زیات، چا سره به زیاتې نه کېږي. د دې نه ته اندازه ولګوه چې په سلو کې یو رحمت الله را کوز کړی و، یو تر د انسانانو نه بلکې حیواناتو پورې تقسیم کړی دی. نو اویا میندې څه ته وایي چې ته پکې اویا میندې یادې؟ د الله رحمت دونه وړوکی نه دی چې تا اویاو میندو ته راګیر کړلو. نه، چې د کائناتو پیدایش نه واله آخره پورې د انسانانو ټولې میندې را جمع کړي او د حیواناتو ټولې مادیانې را جمع کړي. د دې ټولو هغه رحم په بچو دومره نه دی، دا ټول چې یو ځای ته راغونډ کړي لکه د الله رب العالمین چې رحم په خپل یو بنده دی. الله اکبر. دومره مینه کوي الله دې بنده سره.